د ایران ټي وي یوټیوب چینل خوږو او معززو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله او امید چې ټول مینوال به راته ښه او صحتمند وي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکي لانس کوینزر د افغان لوبغاړو د وړتیا په اړه څه ویلي دي؟ آیا دوی په شلوریز نړیوال جام کې بری خپلولی شي یا نه؟ اصلي راز یې دلته تاسو سره شریکوم. په دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ، لایک او زموږ ایران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکی لانس وایي، زه د افغان لوبغاړو په وړتیا باور لرم چې په نړیوال شلوري جام کې بل پړاو ته لار پیدا کړو، ځکه ډېر ټینګار اوس د چټکو توپ اچوونکو پر وړاندې د افغان لوبغاړو مقاومت او ښه لوبېدل دي چې موږ دا وار جام وګټو او موږ به خپلو لوبغاړو ډېر باور لرو. شپږ اووه لوبغاړي مو پرله پسې په غټو لیګونو کې لوبې کوي. اوس موږ په نړیوال او خاص طور شلوریز کرکټ کې یو لوی نوم لرو. دوهم وار سر پر سر نړیوال جام ته هسې خوشې نه کوالیفایر کیږو. د لوبډلې د لوبغاړو او مینوالو مورال لوړول پکار دي. او همداشان لطف الله ستانکزی وایي چې په روان کال د می په لومړۍ نیټه کې د ورځنیو لوبو لیګ پیلیږي چې له منځه به یې د راتلونکي نړیوال 500 وریز جام لپاره لوبډلې غوره کیږي چې دې لیګ کې هره لوبډله 8 لوبلړۍ لري او د افغانستان هم پکې شامل دی چې 15 به یې په خپل کور او پاتې 3 به یې د سیالو هیوادونو په کورباتوب ترسره کیږي. نو پر همدې بنسټ افغانستان راتلونکي 2021 کال کې له شپږو هیوادونو آیلینډ، هندوستان، سریلانکا، پاکستان او زیمبابوې او آیلینډ سره مخ او همدارنګه به په 2022 کال کې له بنگلاديش او استرالیا سره مخ شي، خو انګلستان، ویسټ انډیز، سویلي افریقا او نیوزیلند سره کومې لوبې نه لري. او پاکستان کپتان روهیل نذیر په خبري کنفرانس کې افغانو نسکلنې لوبډلې ته چیلنج ورکړی. ګورو به چې دا چیلنج کومه لوبډله ګټي. او همداشان افغان الاونډر فضل نیازی انګلستان ته ځي. نوموړي ته د انګلستان په کورني کرکټ کې د اکشن پارک کرکټ کلب لوبډلې لخوا د لوبېدو بلنه ورکړل شوې ده. یاد کلب په خپل ټویټر پاڼه خوښي ښودلې ده چې افغان الاونډر فضل نیازی له دوی سره د لوبېدو تړون کړی دی.